لقمان حکیم وصیتونه یا نصیحتونه دې خپل زوی ته ډېر عجیب نصیحتونه کړي. یو نصیحت ته دا کړی دی وزویا ته چې د کله نه د دنیا ته راغلی نو د دنیا نه روان شوی. ګوره ډېر جوړه خبره ده. ته چې د کله نه دنیا ته راغلی نو د دنیا نه روان شوی او آخرت ته دې مخه ده. نو د دنیا نه رواني او آخرت ته مخه ده، نو دنیا ته شاشو آخرت ته مخه شو. نو بیا وته ویلی وزویا فدار انت الیها تسیر، نو کم زیته چې رواني اغه زین نږدې دی د اغه زینه کم چې د نشاته پاتې شو. ډیرو کسانو په من کې آخرت ته ډیر غټ سفر کړی دی ګوره، او د دنیا نه ډیر لري شي. لږ وخت پاتې دی بس ورزي به د آخرت باندې. نو بیا قمقل انسان هغه دی چې توجه هغه کور ته کمی چې پرې خو دی او هغه کور ته توجه نه کوم چې روان دی. د څومره د حکمت خبره ده سره یاد کړئ. دا خبره یو نصیحت وته دا کړو وزویا لا تؤخر التوبه، توبې وستو کې ټیم ملګوا، فإن الموت يأتي بغته، مرګ یې اچانک راځي. څومره قیمتي نصیحت چې دا باندې کې چې ځوان شم او کله می زوی شي او کله بوډا شم او کله مالدار شم او کله خپل ملک تراشم، نو بیا به چې توبه وباسم وینا فإن الموت يأتي بغته، نو مرګ ګور اچانک راځي. چې مرګ اچانک راځي نو ځان به ته همیشه ریډي ساتي. کله چې موږ رپورټ ته لاړ شو او یو ملک ته سفر کوو په انتظارګاه کې کینو، نو یو بل ته دا وایو لری مزه څه لری مزه ولي وکې دي چې اوس اعلان وکړي چې جاز ته خېږي نو به څوک لري زی او د سماعت ته به سخت زړه شوی خو نه زی چې اوس به आवाज وشي. نو زم ته ما اخو دي خو مزه کې دي چې الله طرف نه आवाज وشي چې به د سره راولې زما اخوات د تسیج ته به انتظار ناسي، د غواز ته به انتظار ناسي. ګورئ که د غواز ته به انتظار ناسي نو بیا خو ته د تبعی طرف ته رواني چې دا आवाज د باندې اچانک شي بیا بسکی یو به څه نه کی. یو نصیحت یو دا کړو ویزوی چې کله په مجلس کې کینی او دې نصیحت وکړي وی کله چې په یو مجلس کې په بیٹک کې کینی نو دې مجلس تاول ګورا فاذا رايت المجلس يذكر الله فيه، کله چې په مجلس کې د الله تذکره کېده فجلس معه، دا غوسه کینا به ته مخ کوي وی کعالم وی نو دغه مجلس ولا به پیدا ورکی. څه خبره به ته وخه چې دغه مجلس ولا نه کان دي کنه الله خو ځکه یادی کنه نستدي خپل خبر دغه ضرورت ته ستدي علم ته دغه ضرورت ته علم به ته وخه. او کچرته ته جاهل وي او دې مسلې پته ته نو دغه مجلس ولا برته سوخي. او کچرته الله په دوی باندې رحمت را وري مته ته بکیمه وي سمې وشي. اوسه خپل نصیحت همیشه چې په مجلس کې کینی نه په دینی مجلس کې وکینی زویو. یو نصیحت وته دا کړو وزویا ایاک والدین، زویو چې قرضې ته ضرورت نه قرضه ماله قرضې ول چانه نه لري چې ضرورت وته نه ول پلاره وتوی چې فانه ذل النهار وهم الليل، د ورځې به ذلیله ګرځي او د شپې په غمونو کې پروت دی. نه د ورځې به ذلیله څنګه پټیږي دروغ به اسړې بر تکله کنځلي کوي، کله به د بس خبري کوي، په مجلسونو کې به باد کوي او سپک بدی کی او تب ذلیل ګرځي او ذلیل به نه ذلیل به ګورې نه خود دې قرضې د لاسه وته شي ذلیل بشي. او د شپې چې کمبل بزن رواچي نه تب په دې خون باندې پوه نشي چې ستا په خوا کې خزه پرته ده. تبر دې بچو سره لوبي ونه کې د دوی سره به خنداونه کې خود دغه سوچ بدی چې د پیسې به کم ځای راوړم او به څنګه ورکوم. نو چې کله د قرضې ته ضرورت نه نو قرضه د چانه اسی مالا ځان د لپاره به یو بوج او یو غم دړ به ځان د لپاره جوړ کړي. د څومره قیمتي نصیحت ته بل نصیحت وته دا کړو
وی زویا کڅوک د توي چې دا غر اوچت کا غر د دې جنا او هغه ځکه کېده نو دا کار آسان دی د دینه چې ته ودی شي سړی په وکي چې هغه پويږي نه ورته دې سړی سره بلکې مطلب دی چې خپل زار نه شنه کې چې سړی نه پويدو بس غلې شه د حکمت خبره اسی دي په دې باز کتابونو کې او قصه راځي او ذکر کوم وی په ځنګل کې پر خر او اسوران شو دوی اختلاف راغی په دې خبره خر وی دا واخه چې دا سری او اسوي چې واخه شنه ډیر دوی باسو کو خو خروي چې زنه ما واخه سي دا وسري او غریب د زارش نکړي جوګره د موږ خرو د دی د شنه دی نه نو چې د غلي دلی دي زمري دلی د زنګل دی باچا چې دوی دا مسله ډیره د شي نه هغه د आवाज کړي چې راشي د تاسو سم مسله کوران شي اسوي چې بچا سي دې دې چې دی وی چې واخسري او زه تم جشني او د سور زونه د عباس زموږ روان دي او نتیجه دغه د کوم جتي هغه خرته وي تسوي ناغوي زه خدای فهم چې واخسري شنه نه دي ناغوي سیدا دا خرچ دینو د پریدي او د اصل جیل عمر کې او جرمانه په مولګوي دا نور زناورو مو یریان شو او اس په خپل یریان شو چې بچا سیم لکه دا غوټه ډیر ظلم وکړو دا واخه غوټه تم پته لږی شنه دی ما تم پته ده خو سزا دل بدی درکو چې ته چا ویل د سره خبرې کو سزا مو ته په دې درکو چې تلګي خرب وکي هغه نه وی مونږ ته سزا په دې درکو هغه خپل خبر ولا لمنګ دا خبره کوو چې کله یو سړی په خبره نه پويږي د دسر خبرې کول ټیم ضایع کول وخت به ضایع کی طاقت به ضایع کی دماغ ور استعمال شي ستړی به شي څومره نقصانات یو وصیت د خپل ځوی ته دا کړو او دې ته وکې دی وی زویا جالس العلماء د علماء سره کینا او خپل زنګنان هغه ته ماتوا زنګنان ماتول مطلب چې هغه ته ډېر په ادب او په احترام سره کینا ډډې ملګوا په تکبر سره مکینا به تو ویژیا الله وی د مړ زړونه چې دی د ژوند کې به نور الحکمه د علم پرانا باندې د علماء سره ډیر کیننو زړه به شي زړه به ژوندې لکه څنګه چې الله د زمکه ژوندې کوي په وبو باندې نه دقه شند زړونه ژوندې کوي بس باندې د علماء په دې خبرو باندې په دې حکمت په دې پاس باندې په دې موضوع باندې کوم سړی چې د علماء سره ډیر کینی او تجربي خبره واضحه ده د زړه ژوندې او کوم سړی چې د علماء نه لري د زړه مړی یو نصیحت ورته کړو ویزویا ویزه د پیغمبرانو سره پاتې شیم او د پیغمبرانو نه مسلور خبرې زده کړې خپل زوی ته دا ویسه وی اولنی خبره مې دای زده کړې چې کله په منځ کې نو د زړه حفاظت کوا په منځ کې د زړه بل ځای ته مپریږه یو رب العالمین ته ساته دویمه خبره مې د پیغمبرانو نه دای زده کړې ده چې کله دسترخوان باندې کینو د خېټې حفاظت کوا په منځ کې د صحیح حفاظت کوا د زړه او په دسترخوان باندې څه کوا د خېټې الله اکبر بدریمه خبره مې د پیغمبرانو نه دای زده کړې ده چې کله د پردي کور کې نه شنه به د سترګې حفاظت کوا پردي کور کې جناسي د سترګې حفاظت کوا الله اکبر دې زویل څنګه تربیت ورکړي وې څلورمه خبره مې د پیغمبرانو نه دای زده کړې و اذا كنت بين الخلق او کله چې د عام خلکو په منځ کې نو احفظ لسانك مې دې جبې حفاظت کوا دې جبې درسه به پساوي ور دې جبې حفاظت چې هغه بیا ډیره کوا یو نصیحت ته دا کړو ویا بني لو كنت تحب الجنه کته چرته د جنت سره مینه کې نو ګور دې ساته چې فإن ربك يحب الطاعه سترب د عبادت سره ډیره مینه کوي چې بندگان زما عبادت کوي نو ستره جنت سره مینه کوي او الله د دې سره مینه کوي چې بندگان زما عبادت کوي نو وی مینه وکړه هغه سره د کم سره چې الله مینه کوي نو طالب درکې هغه سره د کم سره چې ته مینه کوي دا نصيحتونه اول به عمل کو د خپل ځان به شروع کو
به خپل مرګرو ته خپل بیبيانو ته خپل معاشره کې خپل بچو ته هغه ته بیانو. الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي چې موږ په دې باندې عمل وکړو.